بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د الله تعالی له لوی دربار څخه مو خوښ او خوشاله غواړم. الله تعالی مو روغ او جوړ لره. ذبیح الله زاهد یم. د 11 ټولګي د بیولوژي څخه درته بیا هم د څو په زړه پورې معلوماتو سره راغلی یم. تیر درسونو کې موږ او تاسې څه ولوستل؟ آفرین. په تیر درسونو کې موږ او تاسې کبان ولوستل چې کبانو ته په یوناني ژبه کې څه وی؟ آفرین. اکتایس او په لاتیني ژبه کې ورته پیشز ویل. هغه علم چې کبان مطالعه کوي څه په نامه سره یادېدو؟ آفرین احمده. ډېر د ایکتالوژي په نامه سره یادېدو. وروسته له هغې څخه موږ او تاسې د په ژوند باندې وپوهېدو چې چېرته ژوند کا تنفس د څه شي په واسطه صورت نیسي، بدن یې له څو برخو څخه جوړ شوی دی. آفرین. همدارنګه د هغو ډلبندي مو وکړه چې د بیولوژي پوهانو د جوړښت له مخې په څو برخو باندې ویشلي وو؟ شاباس، په 3 برخو. کوم وو؟ ګرده خوله لرونکي یا بیجام هم ورته ویل کېږي که نه، سایتوستوما، سایکلوستوما یا اګناتا. ډېر ښه. دویم چې وو؟ ککرکي لرونکي یا غضروفي، او دریم هم هډوکي لرونکي. 2 برخې موږ او تاسې تېره ورځ ولوستې، یا 2 ډولونه موږ او تاسې تېره ورځ ولوستل. دریم ډول یې چې هغه څه شی دی نن؟ آفرین، هډوکي لرونکي کبان دي. د نن ورځې درس موضوع موږ او تاسې هډوکي لرونکي کبان ویو. هډوکي لرونکي. د هډوکو لرونکو کبانو اسکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ شوی دی؟ د هډوکو څخه جوړ دی. د بدن اوږدوالی یې فرق کا، وړه، اوږده او لنډ، خو تر ټولو کوچنی یې چې هغه څومره دی؟ 10 ملي متره دی. د څه په نامه سره یادېږي؟ د ګوبي. د ګوبي په نامه سره یادېږي. 10 ملي متره اوږدوالی لري. د دې څنګه مختلف ډولونه لري. د ژوند له پلوه هم په خوږو اوبو، سمندرونو او نیمه تروو اوبو کې ژوند کولی شي یا ژوند کا. یو شمېر یې د تودو سیمو په اوبو کې، او یو شمېر یې یا ځینې د یخو سیمو په اوبو کې ژوند کا. ما درته وویل چې هډوکي لرونکي کبان چې دي هغه په څو ځایه کې په خوږو اوبو، سمندرونو، نیمه تروو اوبو، د تودو سیمو په اوبو کې او د یخو سیمو په اوبو کې ژوند کا. په اوبو کې ژوند کوي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو ځانګړتیاوو ته چې دا د نورو کبانو سره کومې مشخصې لري یا کوم مشخصات لري یا کومې ځانګړتیاوې لري. د هډوکو لرونکو کبانو ځانګړتیاوې: لومړی پوټوکی یې مخاطي دی او بهرنۍ سطح یې پتري یعنی پیلسونه لري، خو ځینې بیا پیلسونه نه لري. په هډوکو لرونکو کې هم داسې کبان شته چې هغه پتري یا پیلسونه نه لري. دویم، زیاتره کبان هوایي کڅوړې لري. هوایي کڅوړې یا لامبو وهونکي کڅوړې لري چې د لامبو یا تګ په برخه کې ورسره مرسته کوي. دریم، تنفس یې د برونش په واسطه باندې ترسره کیږي. او په ځینو هډوکو لرونکو کبانو کې سږي هم لیدل کیږي چې یوه نمونه یا یو ډول اپیسرتودوس دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي. د سږو ترڅنګ برانشونو ترڅنګ سږي لري. کله چې اوبه وچې شي بیا دی د خپل ژوند د دوام لپاره د تنفس د عملیې لپاره څه څخه ګټه اخلي؟ له سږو څخه. اپیسرتودوس څه شی و؟ اپیسرتودوس هغه هډوکی لرونکی کب دی چې د برانشونو ترمنځ څه شی لري؟ آفرین، سږي لري. په استرالیا کې پیدا کیږي. کله چې اوبه ورباندې وچې شي بیا له څه څخه ګټه اخلي؟ د تنفس د عملیې د سرعت یا د تنفس د عملیې د انجامولو لپاره دی له سږو څخه ګټه اخلي د خپل ژوند لپاره د خپل ژوند ته دوام ورکوي. د هډوکو لرونکو ډولونه چې دي هغه موږ تاسو دلته راځو په انځوریز شکل باندې وینو ترڅو له نامه څخه دومره نه پوهېږو چې مثلا زه یو نوم واخلم لکه لیبیو، تاسو یا شارک یا یو بل ډول نوم واخلم، تاسو پوه شئ چې دا خو ولا رښتیا دا شی دی. راځو دلته په انځوریز شکل باندې وینو چې زه د کوم کب یا د کوم ماهي نوم خلم، تاسو به انځور هم وینئ چې لکه زه ویم لیبیو، تاسو وینئ چې لیبیو ورا داسې یو جوړښت لري لکه په انځور کې چې ګورئ. یا هم که زه ویم چې مثلا د اوبو آس یا ساهارس، تاسو به وینئ چې د اوبو آس څه ډول جوړښت لري. شکل یې انځور یې دلته لیدلی شئ. په ذهن کې مې یو څه تشکیلیږي چې د اوبو آس دغه ډول جوړښت دی یا داسې شکل لري. همدارنګه
قاب ته ورته ماهی یا فلیټ یا فلیټ فیش چې دلته یو کاس دی د په لاس کې نیولی دی جوړښت یې لکه د یو عقاب یا د یو غوړي په ډول دا شی دی. همدارنګه ټرټ چې جوړښت یې تاسو وینئ په څه ډول باندې دی، منظم شکل لري، په اوبو کې د عکس اخیستل شوی دی. او همدارنګه بل ډول ماهی چې دی هغه څه دی مار ماهی یا مار ته ورته یا ایل چې ورته ویل کېږي. دا د هډوکو لرونکو چې وو ډولونه وو چې په انځوریز شکل یا د تصویر په بڼه تاسو ولیدل. هر یو نامه سره تصویر لیدل کېږي. په دې اړه باندې چې موږ او تاسو یوازې نوم واخلو کېدلی شي مار ماهی دغه ماران چې د ګرځي د زهري ماران دا په ذهن کې راشي. صحیح ده، جوړښت یې ورته ورته دی، خو دا ماهی دی چې چل نه کا. ماران څه دي چې چل کا. راځو ورپسې دویمې موضوع ته، هغه چې د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت دی. هډوکي لرونکي کبان په بهرني جوړښت کې یا د بدن یې له څو برخو څخه جوړ شوی دی؟ آفرین، له څو برخو نه جوړ دی. تاسې په دې اړه پوهیږئ؟ له څو؟ آفرین، له دریو. درې کومې دي؟ شاباس. اول یې شی سر یا ورته څه ویل کېږي؟ هیډ. آفرین. دویم شی دی تنه، ډېر ښه، ټرنک. دریم یې لکۍ یا ټال. د هډوکو لرونکو کبانو بدن هم له دغو دریو برخو څخه جوړ شوی دی چې موږ او تاسو یوه برخه څنګه کوو تشریح کوو. لومړی سر، وروسته تنه او وروسته لکۍ. چې مثلا په سر کې کوم جوړښتونه دي، د بدن په کومه برخه کې د هډوکو لرونکو کبانو سر واقع دی. لومړی رسو سر ته. د کبانو سر چې دی د بدن په مخکینۍ برخه کې دی. په سر کې څه شی دي؟ د پوزې دوه سوروي، سترګې او خوله شتون لري. په خوله کې غاښونه دي. څه شی دي؟ په خوله کې غاښ دي. سر د بدن په مخکینۍ برخه کې دی. په سر کې څه شی ده؟ د پوزې دوه سوري دي او څه شی دي کې په دې ترڅنګ خوله ده. په مخکینۍ برخه کې دی. آفرین. څه شی دي کې؟ خوله ده. د پوزې دوه سوري دي. راځو خولې ته. په خوله کې څه شی دي؟ غاښ دي. خو دا غاښ د ژولو نه دي. ژول نشي ورباندې کولی. فقط یوازې نیول، خپل غذایي مواد څنګه کوي ورباندې نیسي. او د دې ترڅنګ د خولې د پوزې د سوریو ترڅنګ سترګې دي پکې. سترګې د یوې نازکې او شفافې پردې په واسطه باندې پوښل شوي چې ترڅو اوبه سترګو ته داخلې نشي. ترڅنګ یې په دواړو خواو کې، یعنې د سر په دواړو خواو کې څه شی دي؟ آفرین. د غوږ په څیر جوړښتونه دي چې څه په نامه یادېږي؟ اوپرکولم. اوپرکولم چې په دوی کې برانشونه دي یا نري تارو ته ورته یا ویښته ته ورته نري برانشونه دي کې چې دغو نري برانشونو ته ویښته ته ورته یا موی مانند رګونه راغلي دي او په دې کې څه شی کا د غازاتو تبادله صورت نیسي. همدارنګه د دې ترڅنګ چې موږ تاسو د سر په برخه کې کوم څه ولوستل، څه شی وو؟ موږ وویل چې سر په مخکینۍ برخه کې دی. په مخکینۍ برخه کې د سر په برخه کې خوله ده، خوله کې غاښ دي. غاښونه څه شی کا نیول کوي شي، ژول نشي کوي. د پوزې دوه سوري دي، سترګې دي. آفرین. او په دواړو خواو کې څه دي؟ د اوپرکولم په نامه غوږ ته ورته جوړښتونه لري. د دې ترڅنګ دا بیرونی یا خارجي غوږ نه لري، داخلي غوږ لري، आवाज اوري. ورپسې موږ تاسو تنه ویو. تنه یا ټرنک. د کبانو د تنې په بهرنۍ سطحه کې شاپرونه شتون لري. په تنه کې چې مهم جوړښت لیدل کېږي هغه څه دی؟ شاپرونه دي. په تنه کې څه لیدل کېږي؟ په بهرنۍ سطحه کې شاپرونه. شاپرونه په څو ډوله دي؟ په دوه. تاق او څه دی؟ جفت.
د شاپر نه څه ګټه اخیستل کیږي؟ د بدن توازن ور باندې ساتي او د لامبو وهلو په برخه کې ورڅخه کار اخلي. د شاپرونو لپاره د بدن توازن او د لامبو وهلو یا د تګ په وخت کې دوسه ګټه اخلي. د تنې ورستنۍ برخه کې څه دی؟ مخرج دی. د تنې په ورستۍ برخه کې څه شتون لري؟ مخرج. آفرین. مخرج لري. د بدن دواړه اړخونه نری خطونه دي. که چیرې وګورئ د نږدې نه ورته وګورئ نری خطونه ور باندې تیر شوي دي چې دغه نری خطونه د نری سوریو ولړۍ ده چې دغه سوریو څخه د حسي غړو سره دغه نری سوري چې دی یا د سوریو لړۍ چې ده د حسي غړو سره اړیکه لري او د دې خط په واسطه باندې د بدن توازن او د اوبو لړۍ سره کم کوي تعیینوي. درېمه د بدن برخه چې ده هغه څه ده؟ هغه لکۍ ده. چې دا لکۍ د هډوکو لرونکو کبانو لکۍ چې دا هغه د لکۍ شاپر نیولې. چې نیولې د لکۍ شاپر زیاته برخه د لکۍ شاپر نیولې چې په خوځښت کې ورسره سره شم کو مرسته ورسره کوي. یعنی کله چې د حرکت کا د لکۍ څخه لکۍ د هغو سره په دې کې برخه خلی یا مرسته ورسره کوي. راځو د کبانو ظاهري جوړښت ته په انځوري شکل باندې دا هم وینو چې کبان په ظاهر کې کوم جوړښتونه لري. مثلا موږ مجموعاً ولوستل چې په درې برخو څخه جوړ شوی دی. یو کب یا ظاهري جوړښت چې درې برخو سر وه، تنه، ملا او لکۍ وه. راځو دلته ظاهري جوړښت موږ تاسو سره کم کوو مطالعه کوو. لومړی کې ګورو خوله په د انځور د راسته طرف نه خوله، ورپسې څه شی دی؟ د پوزې سوري دی او ترڅنګ څه شی دی دلته په سر کې؟ سترګې دي. او همدارنګه د سر په دواړو برخو کې د اپرکولم جوړښتونه لیدل کېږي. ما درته ویل چې برانشونه دي کې نري او هغو ته ویښته ته ورته رګونه راغلي د ګازونو تبادله په کې صورت نیسي. همدارنګه د ملا مخکینی شاپر دی. دا جوړښت څه دی؟ د ملا مخکینی شاپر دی. منځنی خط دی چې ما درته ویل چې د سوریو ولړۍ ده د حسي غړو سره شریک شوي دي. د بدن توازن او د اوبو لوری تعیینوي. همدارنګه د ملا وروستی شاپر دی او آخري چې شی دی هغه د لکۍ شاپر دی. وروسته دغه جوړښت چې دی دا د مخرج سره نږدې چې شی دی شاپر او همدارنګه دلته چې کوم په بیخ برخه کې چې کوم جوړښت لیدل کېږي هغه مخرج دی. کوچني پترکې لري چې دلته په واضح ډول نه ولګي. تاسو لیدلی دي که ماهی پزۍ ته چې ورځئ یا چېرته چې کبان پخېږي هغه یې ورڅخه تراشي ورڅخه لرې کوي. او همدارنګه دغه جوړښت چې په لاندنۍ برخه کې چې د ګېډې د شاپر په نامه سره یادېږي او همدارنګه آخري جوړښت یې چې څنګ کې واقع وي د اړخ د شاپر په نامه سره یادېږي. دا په انځوري شکل چې موږ تاسو ولیدو د کب جوړښت چې د کب په لاندنۍ برخه کې څه واقع دي. راځو دویم انځور ته. په دویم انځور کې داخلي جهازونه ګورو یا غړي چې مثلا په داخل کې په د کب کې کوم غړي شامل دي. لومړی یې ژبه ده چې په خوله کې د ژبه لري او دلته یې ژامې دي. په ژامو کې غاښ دي. غاښ څه کا؟ یوازې نیول کوي شي. همدارنګه مغز دی. د سترګو نه په عقبي برخه کې یا په وروستۍ برخه کې څه دي؟ مغز شتون لري. ځیګر دی. د سور رنګ دی ځیګر دی او د شین رنګ چې دی دغه پښتورګي دي یا بانجاني رنګ چې تاسو وینئ. همدارنګه هر مغز هم لري چې د پښتورګو پر سر سپین جوړښت لیدل کېږي. د دې ترڅنګ تکثري غړي د زیړ رنګ لري. دا څه دي؟ تکثري غړي دي. عضلات هم کې شتون لري چې په د شاپر یا د لکۍ په برخه کې دي. همدارنګه زړه دی او د دې ترڅنګ څه دی؟ مری ده. د مری ترڅنګ تریخی دی. تریخی یعنی کله چې ورته وګورو د ځیګر ترڅنګ د مری ترڅنګ نه البته د ځیګر ترڅنګ څه دي؟ تریخی واقع دی. او له هغې څخه وروسته د سور اوږد جوړښت دی. دا څه دي؟ د کلمې دي او د کلمو د لاندې کوم بانجاني ګډوډ جوړښت چې دی دا څه دي؟ آفرین. ګډوډ جوړښت په بدن کې پوهېږي چې د څه شي وي؟ د کلمې وي. آفرین. داسې ګډوډې پرتې وي. او وروستی چې دی هغه مخرج دی. د دو ځایه پورې موږ تاسو نننی درس پای ته رسېږي. راځو د درس خلاصې ته. موږ تاسو نن په خپل درس کې څه ولوستل؟ هډوکي لرونکي کبان، د هغو ځانګړتیاوې، د بدن جوړښت او همدارنګه داخلي او خارجي انځورونه مو ولیدل. موږ وویل چې د هډوکي لرونکي کبان چې دي د جسم یا شکل له مخې یا اوږدوالی بدن فرق کا مختلف دي. تر ټولو کوچنی ګوبي دی چې 10 ملي متره
اوږدوالی لري. په خوږو اوبو، سمندرونو، نیمه تروو اوبو، د یخو او تودو سیمو په اوبو کې ژوند کولی شي. سږي په واسطه تنفس کا. ځینې داسې هډوکي لرونکي کبان هم شته دي چې هغه د برانشونو په واسطه تنفس کا. ټول کبان هډوکي لرونکي. ځینې داسې کبان شته دي چې د برانشونو ترمنځ سږي لري، لکه اپیسرتودوس چې په استرالیا کې پیدا کیږي. د برانشونو ترمنځ ترڅنګ سږي هم لري. همدارنګه د هډوکو لرونکو کبانو بدن مو وویل چې له څو برخو څخه جوړ دی؟ آفرین، له څو؟ له دریو برخو څخه، سر، تنه او لکۍ څخه جوړ شوی دی. هره برخه مو تشریح کړه چې په سر کې کوم جوړښتونه وو تاسو ولیدل. خوله او سترګې د پوزې سوري وو او د اپرکلم په ډول باندې جوړښتونه وو. بیا وروسته راغلو څه شته؟ تنې ته. په تنه کې شاپرونه وو که نه؟ شاپر څه ډول، څه دنده، څه کار یې مخته وړو. او همدارنګه په تنه کې یوه مهمه خبره، یوه مهمه برخه چې هغه څه شی وو؟ خطونه وو، لیکه چې وه. هغه خطونه د څه شي، تور خط چې وو هغه څه څخه جوړ شوی وو؟ آفرین، د کوچنیو سوریو څخه. چې څه شی د دوی مهمه دنده څه شوه؟ د دغو سوریو دنده څه ده؟ آفرین، د اوبو لوری او د بدن موازنه ورباندې ساتل کېږي. لکۍ وه چې د شاپر د لکۍ شاپر وو، یا لکۍ وه چې د لکۍ د شاپر یې زیاته برخه جوړه کړې ده. او د لکۍ شاپر د خوځښت د ماهي سره یا د کب سره په خوځښت کې مرسته کوي. راځو په وروستۍ برخه کې پوښتنو ته. لومړی پوښتنه دا شی ده، د کبانو بدن له څو برخو څخه جوړ شوی دی؟ یعنې د هډوکو لرونکو کبانو. اول ځواب دا شی دی له ډېرو برخو څخه، دویم له دوو برخو څخه، دریم له دریو څخه، څلورم له څلورو څخه. دویمه پوښتنه، د کبانو د سر په برخه کې د غوښ په شان جوړښتونه په کوم نوم سره یادیږي؟ اول اوپرکولم، دویم هیډ، دریم سیلوم او څلورم کوکسال. دغه و تر دې ځایه پورې د موږ او تاسو د نن ورځې درس چې ما تاسو ته وړاندې کړو. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم، په لوی او متعال رب مو سپارم. د راتلونکي ورځې موضوع چې موږ او تاسو د غاز او حیاتین دي، د هغو دپاره تاسو مطالعه وکړئ، آمادګي ونیسئ. انشاءالله که الله تعالی ژوند راکړی وو، موږ او تاسو ژوندي وو، هغه به بیا په راتلونکي درس کې ووینو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.